د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو ستړي مشئ. دا چې په کونړ کې په لومړي ځل یو عصري روغتون جوړیږي نو دانش معالجوي روغتون د دې روغتون د افتتاح پروګرام هم دی. دغه هم درته ښایو د دې روغتون د رئیس ډاکټر صاحب تیمورشاه صافي سره به هم خبرې کوو چې په دې روغتون کې کومې څانګې لري او کومې اسانتیاوې هیوادوالو ته وړاندې کوي. نو زموږ سره پاتې شئ. هغه څه چې مونږ رنځوي د خپل رنځ دپاره باید غوږ اوچت کړو. ډاکټر هر ځای کې روپۍ ګټي، معاینه خانه کې هم ښې پراخه روپۍ اخلي، ما او په شبخانه کې هم ښه ډبل معاش اخلي. دا چې دې صحنې ته راوتلی دی دا قدم د تقدیر وړ دی، دا د تحسین وړ دی. نظام او ولس باید د دغه شانې قدمونو د اوچتولو تر څنګ ودرېږي، دا حمایه کړي او دا مخې ته لاړ شي. په دې باندې کار پکار دی او دا د تشویق او د ترغیب یوه غونډه ده. دا غونډه باید د ولس جوړه کړې وي، نه دا چې د ډاکټر صاحبانو جوړه کړې ده چې موږ دغه خپل ډاکټر صاحبان دا چې په هر بخش کې دي د دوی د دغه فعالیتونو د دوی د دغه کارونو نه چې په دې سکتور کې مخې ته ځي د دې د ښکاره کولو مسؤلیت لرو. مطبوعات دي، علما دي، خلک دي، دا مدني فعالان دي، فیسبوک دي، رسنۍ دي، دا دې په دې باندې یو غږ اوچت کړي تر څو د خلکو ته اطمینان ورشي. په ډاکټر صاحبانو باندې غږ کومه چې ګوره یوازې د فیس لپاره کار ونه کړي، یوازې د لیبارټرۍ لپاره کار ونه کړي، یوازې د دواخانې لپاره کار ونه کړي چې هممهاله د بریټورې کې پنځوسي چاپ کېږي. فاتقوا الله ما استطعتم. دلته انتې اخلي، په معاینه خانه کې انتې اخلي، په لابراتوار کې انتې اخلي، په معاینه خانه کې انتې اخلي او په دواخانه کې انتې اخلي. لږه ګزاره تاسې وکړئ، څه تاسې ښه شئ، څه به دا خلک ښه شي، څه کار به روان شي. نو باور وکړئ داسې خلک شته چې د پارسټامول د یو پلتې د ګولو د اخیستلو توان نه لري. څو کسان وګورئ چې هغوی مجلل واسکټونه او یا هغوی څه داسې چشمې په سترګو کړي دي څوک د چشمو والا خفه نه شي، او یا هغوی پکولونه په سر کړي دي یا په یو څو ماډرن موټرو کې بچاو کې تابېږي. دا خلک به دا د الله زیات کړي، دا زموږ قدرونه دي او زموږ شخصیتونه دي. مګر عام ولس ته تاسې توجه وکړئ، په ځانګړي ډول باندې ډاکټر صاحبان دا کار وکړي او په دې خلکو باندې رحم وکړي، په دې باندې شفقت وکړي. ګوره په دې ټولنه کې ډاکټر چې په تاسې کوم اعتماد دی دا په بل هېڅ چا نشته، دا په ورور نشته. باور وکړه داسې کورنۍ شته دی چې هغه سړي خپله ښځه د ورور کنده لېږلې، د کاکا کنده ده در لېږلې، خو ستا لپاره راغلې ده، تا ته ناسته ده او په داسې یو وخت کې راغلې ده چې تا ته په هغې په تمام وجود کې د تصرف واک او صلاحیت حاصل دی. نو ته د الله تعالی نه ویرېږه، صحیح ویرېږه. که تا د دې تقدس احترام ونه کړو، احتیاط دې ونه کړو او هغه چاردیوالي او هغه کنډکټر چې تا نه تاو دی د هغې لحاظ دې ونه کړو، نو شک نشته دی چې اول به دغه بې اعتمادۍ ښکار کېږي. همدا ته او د دې اعتماد د ساتلو لپاره ملا وتړئ، په خلکو اعتماد په ځان پیدا کړئ. دانش معالجوي روغتون
د غونډې وروسته زموږ او ستاسې د کونړ یوه غریبه او بېوسه مورکۍ چې وسې نه کېږي او په د یو رنځه رنځېږي دردېږي د هغه دپاره چې مصرف په زیات راځي په پرې ډول باندې انشاءالله د غونډې وروسته به د هغه عملیات په همدې روغتون کې ترسره کېږي. منګه په دغه قدرونو باندې ویاړو. دا زمونږ ستاسو بچیان دي، زمونږ ستاسو ورېرونه دي. خواري کلي وه، زحمت یې ایستلی دی او نن یې دغه ثمره یې په خپله په سترګو ولیدله او لاس یې راوړې ده. خو د دغه محترمین نه مې ډېر خواهش د ورورۍ دا دی چې یو غریب مسکین راغی، که د دوایي وسم ورسره کېدو خو فیس خو ستاسو خپل کار دی، خیر ده دا دوایي به له بنمایي بیا باندې ورکوي چې الله ستاسو په دغه رزق نور هم پراخه کړي. دا تاسو صدقانه صادقه خلک یاست، ځکه هم دا رزق الله پاک دا کوي. او بل عالمه په دوایي کې خفه دې څوک نشي ورونو. دوایي هغه سړی خوري چې هغې د دې ملک څخه جفا کړي او د دې ملک د ولسونو حق یې خوړلی، ځکه الله پاک نه راکوي. والله په بالله که څوک په دې ملک په صداقت باندې سلیدلی دی یو تکلیف هم نه لري. چا چې حرمخوري کړې ده د ولس حق یې واله دی، الله پاک دې نن هغې ته هغه صحابه موږ او تاسو یو هغه هم بېمارکه خدای نه ورسوي. ورونو کوشش وکړئ د یتیم مال مه خورئ، د غریب مال مه خورئ، د مسکین مال مه خورئ، د خپل همسایه مال مه خورئ، نو هېڅ وخت به مریضان نه شئ. او که چېرته هم د پردي مالونه خواړل همدغه شان به در په در ګرځئ. ومن الله توفیق. د غونډې د ټولو ګډونوالو په اجازه او رښتیا هم چې د ویاړ او افتخار ځای دی چې ډاکټر صاحب تیمورشاه صافي دغه ابتکار د کونړ نه بلکې د ټول انسانیت د خدمت لپاره کړی دی. ستا هر یو کندر ته به ځانونه معماران کړو، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان. هر کنوالا به دې غمې د بدخشان کړو، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان. موږ به قیمتي او په څو چنده دا سیندونه کړو، جوړ به پرې بندونه کړو، جوړ به پرې بندونه کړو. لنبل دې خاورې ستا د هر دښمن لاسونه کړو، جوړ به پرې بندونه کړو، جوړ به پرې بندونه. ستا بیرغ به پورته په نړۍ کې تر اسمان کړو، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان. موږ پوښتنې به په غېږه کې نیولې یو، ښه یې پوهولې یو، ښه یې پوهولې یو. موږ یې د مېړانې په زنګو کې زنګولې یو، ښه یې پوهولې یو، ښه یې پوهولې. بیا به د میوند او ملالۍ تاریخ روښان کړو، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان. ستا هر یو کندر ته به ځانونه معماران کړو، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان. شته دی دې وطن کې لاڅو تنه د جرګو خلک، شته دی د شملو خلک، شته دی د شملو. شته کاتب اوس د دې ولس د ویښېدو خلک، شته دی د شملو خلک، شته دی د شملو. دا کار به په علم او معرف ځان ته اسان کړو، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان. هر کنوالا به دې غمې د بدخشان کړو، موږ به دې ودان کړو، موږ به دې ودان، موږ
ودان. ډېره مننه. خو ټولو ولسونو ته کوم موضوعات چې ذکر شو په لنډ شکل به تاسو سره دغه شریکم. چون موږ او تاسو ته د 40 کلنو جګړو په هغه میراث کې ورانې جاړ افغانستان را پاتې دی. نو د صحت په عمومي دغه باندې که خبر وکړو هغه وخت زیات نیسي د خپل ولایتي روغتون یا 200 بستریز شفاخانه چې د هغې تعمیراتي چارې نیمګړې پاتې دي او اوس په ټپه باندې ولاړې دي د دغې وضعیت نه د خپل ولسونه خبر کړو. اولا به دومره ووایو چې حساب د هر چا سره کېدونکی دی. یو د دنیا حساب دی، یو د رب العزت مخې ته ودرېږو. په تیر وخت کې دغسې یو څه ترسره شوي که دغسې خپل شخصي اهداف او شخصي ګټې په نظر کې نه وی نیول شوی، نن به مو دغه روغتون د ولس د خدمت دپاره جوړ وي او ولسونو ته به پکې خدمات عرضه کېدلې. خو هغه هر څوک پوهېږي او رب یې پوهېږي او د دې ولس د دغه خیانت چې کوم شوی حساب به ورسره کېږي. زمونږ د 200 بستریز روغتون د ودانۍ چارې چې نیمګړې پاتې دي همدغسې مو نه دي پرېښي. په تېره میاشت کې د صحت عامې محترم وزارت درنو مشرانو موږ سره دومره لطف وکړ 110 میلیونه افغانۍ وزارت مالیې ته پیشنهاد کړي چې د کونړ د روغتون چارې بشپړې شي. البته ستونزه په دې ځای کې وه چې د مالیې وزارت محترم وزیر صاحب وینا دا وه چې دا عادي بودیجه ده، په انکشافي بودیجه کې نشي مصرفولی، دې دپاره بله لار وګورئ. نو عزتمندو د دې لپاره دوه لارې وې چې هغې ته مو د وزارت مشرانو ته مو ویلي که د امیر المؤمنین حفظه الله ورعا حکم غواړي هغې ته مو ملګري پیدا کړي چې حکم واخلو، او که د رئیسة الوزرا په امضا باندې او د هغې په حکم باندې کېږي مشران مو شته دی چې هغه حکم واخلو. نو انشاءالله ولسونو ته ډاډ ورکوو د دې نه مونږ هسې نه یو ناست، تر دغه ځایه مو چارې رسولې او په آینده کې په نږدې وخت کې به په دغې باندې کارونه شروع شي انشاءالله. لیدونکو د دانش معالجوي روغتون رئیس ډاکټر صاحب تیمورشاه ساپیره سره دی. ډاکټر صاحب لومړی خو ستړي مشي او په اول سر کې درته مبارکي وایم چې داسې یو ښه روغتون تاسو په کونړ کې جوړ کړو. مننه، خدای دې خوشحاله لره، کامیاب اوسئ. تاسو نړۍ مننه کوو چې زموږ په دې پروګرام کې برخه واخیستله، موږ ته دومره ارزښت او وخت راکړ. نو دغه پروګرام چې دی د دانش معالجوي روغتون چې نن افتتاح شو او مراسم تاسو په خپله ولیدل، هغه چې څوک مراجعین راغلي وو او مینهوال راغلي وو، د هغې مینه او د هغې اخلاص تاسو خپله ولیدو. نو اصل کې د خلکو مینه او اخلاص او محبت زیات دی، نو په دې وجه باندې موږ هم بس د خلکو نه متاثر یو، د خلکو د مینې محبت او د اخلاص نه متاثر یو. په دې خاطر باندې وغوښتل چې یو ښه مرکز، یو ښه سنټر او داسې یو ځای چې هغې کې د عام خلکو د هره طبقې کار وشي، د چا چې څه رقم ضرورت دی، د چا چې څه رقم په زړه کې چې د هغې مخ شانې کار وشي. او یوازینی هدف هم دا دی چې هېڅوک باید چې دلته مراجعه وکړي موږ ته راشي او د هغې یو مشکل ضرورت دی هغه زموږ د خوا نه بېنوا لا نه شي، چې په هر قیمت وي، په هر رقم وي او په هر شکل وي، د هغې ضرورت الله پاک دلته پوره کړي. ډاکټر صاحب محترم، که دا راته ووایې چې داسې روغتونونه په کابل او په ننګرهار کې ډېر دي، خو په کونړ کې فکر نه کوم که داسې اول ځل تاسو دا اقدام وکړو، په دې پانګونه وکړله، څه احساس لرئ؟ نو د احساس په دومره ویم چې کنټرولولی یې نه شم، او هغه وخت چې ما خبرې کولې او خبرو کې د حالات را یاد شول د مراجعین او خصوصا هغه زموږ استاد پوهان صاحب خلیل بهسودوال صاحب هغه چې راغی او د هغې دلته موجودیت، یعنې زه بیخي د هغه زما اوښکې د کنټرول نه ووتلې، نه مې شو کنټرول، دومره احساساتو کې دغه د روغتون د جوړولو په باب باندې چې دلته موږ ایجاد کو، اصلي او عمده علت یې دا و چې زه خپله یو جراح متخصص یم. دلته ماته مختلف مریضان راځي
په دې مریضانو کې ځینې داسې مریضان چې هغه هېڅ بیخي د عملیات د پیسو وس ونه لري او هغه عملیات پیس خو څنګه چې هغه د مریض د عملیات د دوایي او د شفاخانې مصارف دا ورسره نه نو ډېر به داسې کېدل چې یو څوک موږ ته راغی موږ ورته خپل پیس معاف کړو یا ورته نمایي کړه نو بیا به ورسره وروسته دغه د شفاخانې مصارف نه نو چونکې موږ خپل ځان دپاره داسې سیستم نه لرل شفاخانه نه وه نو نورو شفاخانو ته مو لېږل نو هلته به یې د هغې اصول او هر شی معلوم و د هغې د شفاخانې مصارف او کرایي او عملیاتخانه او بیهوشي څه شی نو هغه پیسو کې زموږ وس نه کېده چې موږ چا څه هغې کومک کړی وی نو که چا سره ما ډېر کومک وکړو پیس به مې ته معاف کړو هم بیا به چې کله بېرته دوباره راغی بیا به خفه و چې زما نه خو دومره پیسې لاړې نو یوازینی هدف مې دا دی چې زه یو چا سره په یو عملیات کې یا په یو مریضتیا کې یو شي کې مرسته وکړم او تخفیف ورته وکړم یو ته پرې وکړم یا بل شی وکړم هغه تر اخره پورې همداسې چې زما د خوا نه ځي باید خوشحاله لاړ شي داسې نه چې زه دلته خوشحاله کړم او بیا هغې نه وروسته چې عملیات شي عملیات نه وروسته بیا په نورو ځایونو کې هغه خفه شوي او بېرته هغه زما چې کوم خوشحالتیا ده هغه پکې خرابه شي نو زه داسې قطعا نه کوم او یوازینی هدف او یوازینی تنبیه چې زه تنبیه کړی یم همدغه وجه ده چې پیسې خو مختلف ځایونو کې پیدا کېږي مختلفو طریقو پیدا کېږي مختلفو کیسونو کې یوازې دا نه چې ټول خلک غریب دي خلک ښه دي یو څه دغه لري اقتصاد د خلکو ښه دی ډېر مریضان داسې راځي هغه چې هغه بیخي د عملیات او د دې شیانو مصارف پوښتنه نه کوي بس مریض عملیات کوي خو ځینې پکې داسې راځي چې هغه وس نه لري بیخي وس نه لري هغه یو پاکټ ګولۍ چې دا هم نشي اخیستلی نو ان شاء الله تعالی چې دغه شان خلک به زموږ له خوا بېنوا نه ځي ډاکټر صاحب محترم که دا راته ووایي چې په دې کې تاسو سره کمې څانګې دي مننه خوشحاله شي نو پیلن دپاره خو چې کوم جواز اخلو یا کوم کار فعالیت کوو د جراحي اختصاصي موضوعګانې دي د عملیاتونه چې کوم مریضان عملیات کېږي نو فعلا دپاره زموږ زیات تاکید او فوکس په همدغه شیانو دی په ضمن کې ورسره د او پي ډي برخه کې داخله د اطفالو د نسایي ولادي دا بخشونه هم فعال لرو همدارنګه ان ټي دپاره سترګې دپاره هم خدمات وړاندې کوو نو دغه خدمات چې دي د او پي ډي خدمات دي او د آی پي ډي چې دي پیلان لپاره موږ یوازې د جراحي خدمات وړاندې کوو ډاکټر صاحب که دا راته ووایي چې داسې کوم ټسټونه یا کوم ماشینونه چې موږ وختي ولیدل داسې کوم ټسټونه وو چې په کونړ کې نه ترسره کېدل او تاسو هغه نوي ماشینونه راوړل ته پکې ټسټونه کوئ مننه خوشحاله شي بعضې ټسټونه داسې دي چې هغه دلته نه کېدل هغې دپاره به موږ ننګرهار ته یا پېښور ته ان تر اسلام آباد پورې دا ټسټونه لېږل نو بس په موجوده وخت کې موږ هغه مریضان چې بایوپسي ته ضرورت پیدا کوي هغه ټسټونه چې د سرطان ناروغۍ دپاره یا ټي بي دپاره یا نور مزمن ناروغي دا غي تشخیصونه په دې ټیسټونو باندې کې لابراتوار ټیسټ باندې هغه لپاره بایوپسي اخیستل کیږي بایوپسي ټیسټونه چې دا موږ اخلو هغه لپاره امکانات شته چې هغه کو دا سر دا ورسو او همدارنګه چې د الکترولایت بیلانس چې ورته وي هغه ټیسټونه دلته نه کیږي او زیاتره مریضان زموږ د سي چې هغه یا سوء تغذیه شي یا نور د سماعت د وجود هغه کې یا هیټروما د سر ترزیز ناروغان چې دي د الکترولایتونه چې دي د ډېر تغییر خوري او زیاتره مریضان دغه نه خرابېږي چې هغه بیلانس معلوم نه نو هغې لپاره موږ ماشینونه راوړي دي هغه پکې معلوموو او دغه مهم ټیسټونه دي چې مخکې دلته نه کېدل اوس به موږ کوو انشاءالله ډاکټر صاحب محترم که دا راته ووایي چې د تخفیف باره کې که راته ووایي چې ستاسو بعضې شخصي ځایونه د هغې یو ورځ معلومه کړې ده چې دا د خلکو لپاره یا پنجشنبه ده یا چهارشنبه ده چې د خلکو ته چې دی په نیم پیس باندې یا بیخي په مکمل پیس نه اخیستل کېږي او دوایي کې سره کم تخفیف کېږي ستاسو داسې کومه ورځ لرئ که نه که بس کوم غریب کس راشي بس هماغې سره بیا په هغه ټیم تخفیف کوئ ډېره ښه پوښتنه دې وکړله او دا پوښتنه چې ده بس باید جواب شي نو د تخفیف په رابطه باندې خو زه به څه ونه یم څو چې دا خبرې زما اوري هغوی به درته ووایي چې زما تخفیف څه رقم دی او څنګه کوم نو یو شي پر یو ورځ مشخص کول چې دا پلاني ورځ پلاني لپاره پلاني دا ډېر ښه کار به نه وي زما په نظر باندې مهمه دا ده چې ته یو څوک تشخیص کړې چې واقع دا سړی بېوسه دی غریبه دی نو هغې ته فیصدي مه ټاکه چې دا نیمایي یا مثلا درېیم برخه یا څومره نو ته د هغې طبیعت ته وګوره چې هغه په څومره باندې دا کار شي کولی په هغې به کې نو زما خپل طرز العمل او پالیسي چې ده زه چې کله کوم یو عملیات کوم او هغه عملیات شخصي عملیات دي
نو کله چې د هغې حق الزحمه زه ټاکم حق الزحمه د هغې دغه مقابل جانب چې څوک د مریض په یوازې د هغې په خوښه ټاکم د هغې د خولې نه اخلم زه چاته دا نه یم چې ما ته د دې حق الزحمه راکړه دومره راکړه که یو څوک ما ته ووایي چې مثلا نه دی چې ته 2000 یا 3000 حق الزحمه واله او هغه پې خوشحاله زه پې خوشحاله یم که یو څوک ما ته په 10000 10000 حق الزحمه راکوي او هغه په دې باندې خوشحاله نه زه پې خوشحاله نه یم زما لپاره تخفیف هغه څه دی او خوشحالي هغه څه ده چې مریض او مریض په یوازې د هغې باندې قناعت وکړي د هغې د خوا نه تعین شي. ډاکټر صاحب تاسو خو ماشاءالله په صحت په برخه کې ډیر کار کړی دی که د ژوند یوه ښه خاطره دې راته ووایي چې کوم چاته د تخفیف کړی یا د کوم چاته عملیات کړی هغه کامیاب شوی او د هغه خلکو خوشحالي تم ډیر خوشحاله شوی چې یاره دا خلک زما د وجې دومره خوشحاله شو کومه خاطره ستا یاد ده ستاسو خو ټول ژوند خاطره دی خو بیا هم یوه نیمه خاطره داسې چې انسان ته تر اخره پورې یادوي. مننه خوشحاله شي نو خاطرې خو والله ډېرې دي یاره بس داسې کار دی چې یو ټیم کې یو مریض موږ عملیات کړو د هغې عملیات خدای په خیر سره ته ورسره ډېر خوشحاله نو موږ چې راغلو مریض ته بس چې ګورو خوا دې دغه پراته دي دا میلونه نه دي دا ګلان ملان او دا داسې یو ډېرې راوړې ده بس چې هڅه ملګري ټول دې دا ګلان واچل د مریض په خپله تصویرونه ما سره شته او دغه یو ښه خوشحالي وه خو زموږ چې دا مریض دومره خوشحاله دی چې مطلب خپل مسره به دا ګلان راوړي موږ ته واچوي او بل هر مریض چې زه کله عملیات کوم بیا هغې سره خبرې کوم هغې طبیعت ته ګورم چې هغه خوشحال زه خوشحال ډېره مننه ډاکټر صاحب الله دې وکړي چې دا ستاسو روغتون ښه پرمختګ وکړي او ښه مخکې لاړ شي او کومه د واده چې تاسو د کونړ د ولسونو سره وکړل الله دې وکړي چې تاسو په دغه واده کې کامیاب شي او خلکو ته ښه خدمات ترسره کوي او ښه خدمت وکړي. امین کې بس مننه نو بس انشاءالله تعالی چې زما خو هدف همدغه دی چې خلکو ته خیر ښېګڼه ورسېږي په همدې هدف مې جوړ کړی دی او انشاءالله دا به کومه او چې هر کله انسان د کمزورتیا شته دی کوم وخت کې زما نه کمزورتیا کمی کېږي ټولو خلکو ته زما د خوا نه بس اجازه ده چې ما باندې مستقیما انتقاد وکړي ما سره مستقیما تماس وکړي او زما ته چې څوک راځي په دې شکل نه راځي ولا زه به دې سړي خوا ته لاړ شم او که دا پیسې مې کمې او یا به عملیات وشي یا به ونه شي خو انشاءالله زما د الله پاک سره وعده ده چې څوک زما خوا ته راځي د عملیات په نوم باندې د تداوي په نوم باندې او هغې سره څومره د هغې وس کېږي په هغې به د دې کار کېږي انشاءالله د پیسو د نه موجودیت نه د مریض کار به نه پیدا کېږي دا ما وعده ده انشاءالله.